اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ادریس دی. زه د سکول کې ایز ا پرنسپل کار کوم. زما کوالیفیکیشن بی ای بی ایډ ایم ای ایم ایډ سپیشل ایجوکیشن چې د ډیف اینڈ ډم سره ریلیټډ دی. زما د پرنسپل اډر چې کله شوی دی دا په 16 ستمبر 2020 کې دلته کې زما اډر ایز ا پرنسپل وشو. دې نه مخکې چې دا مونږ کوم بلډینګ کې اوس ناست یو تاسو یې کوم ګورئ نو دا زوړ بلډینګ دا جوړ شوی په 1982 کې دی، خو د دې حالات ورځ تر ورځه بس خرابېدله. نو اوس افسران بیا راغه وکته هغې نوی یو بلډینګ شروع کو. هغه بلډینګ جوړ شو، 3 کاله مخکې هغه بلډینګ مونږ ته حواله شو. اوس حکومت ته مونږه PC1 جوړ کړی دی. مونږ نه غوښتی و زمونږ ډایرکټریټ لیول باندې د ډسټرکټ لیول باندې مونږ نه وغوښته PC1 مونږ جوړ کړ او هغه مونږ هغې افسرانو صاحبانو ته ورکړی دی. هغې باندې لګیا دی، کار به کېږي انشاءالله. خو د دې دا زوړ فټنګ چې کوم دی نو دا ټول خراب دی، پایپونه خراب دي. دا دوباره د دغه نوې بلډینګ نه دا زوړ بلډینګ ښه مضبوط دی چې دا دوباره مونږ ته ریپیر کړي او ټیک کړي. او دا بیا زه لګیوم هلې ځلې مې کولې د الله پاک یو لوی کرم او د مور پلار دعاګانې وې، زما د افسرانو ما پسې دعاګانې وې. نو دا سکول په 28/9/2020 بورډ سره زمونږ رجسټر شو. دا سکول مخکې 8 پورې و، 9 شروع شو. په تیر شوي سیشن کې زما د 10 ماشومان الحمدلله او زه د الله نه ډېر راضي یم، د خپلو افسرانو نه ډېر راضي یم چې ما پسې پوره سپورټ راکړی دی. نو د 10 هلکان چې څومره ټول الله کامیاب کړ، 10 یې پاس کړ. دا 9 چې کوم ماشومان پاس شول 10 ته شو، اوس به دا ایګزام ورکوي. او زه خصوصي د ډایرکټر صاحب او بیا زیات تر خصوصي د ډسټرکټ افسر افیسر یونس خان افریدي صاحب ډېر شکر ګزار یم. یونس خان افریدي صاحب له زه لاړم په آفس کې ورته کېناستم. ما ورته وویل چې سر ما ته مسله دا ده چې دا سکول شو هاي، نو ما ته اوس د سټاف ضرورت دی. نو ما له یونس خان صاحب سټاف راکو، 3 کسان راله هغې راکو او بیا راله ډایرکټریټ هم 3 کسان راکو. نو لګیا یو جی هلې ځلې پکې کوو. دا زوړ بلډینګ به تاسو اوس وګورئ، هغه به هم وګورئ. د دې نه علاوه زمونږ د ګورنمنټ د طرف نه پک اینډ ډراپ د ماشومانو دا فری دی. چونکې ما ته مسله دا ده چې ما سره 225 ماشومان دي. هفته مخکې 230 څه لاړ شي، څه پاس شي، څه بیماران شي، څه بل ځای ته شفت شي. 225 ماشومان ما سره اوس موجود دي. د دې سکول دا یو ګاډی د کوهاټ روډ باندې چلی، د کور نه ماشومان را روچتئ او سکول ته را رسي، بیا دې ځای نه اوچتئ. دا حکومت په دې باندې لکه لګیا دی. ما یونس صاحب سره خبره کړې وه، زما ډېر خوږ محترم، زما ډېر خوږ مشر دی. نو هغه ما ته ویل چې زه تاسو د ګاډي بندوبست کوم انشاءالله. زه د یونس صاحب ډېر مشکور یم، د سابقه ډایرکټر صاحب. دا تاسو خو نوې راغلی یې، د ډایرکټر سوشل ویلفیر اینډ سپیشل ایجوکیشن فرزند کرک خالد اقبال خټک صاحب. زما خو سر تاسو سره لا ملاقات شوی هم نه دی او انشاءالله زندگی دا وبشي که خیري. نو زما کوشش دا دی، زه د بره مې ورکړیم دي، وینا مې هم کړې ده چې ما له بل ګاډی راکړې، دا په یو ګاډي کې دا ماشومان نه کور کېږي. دا زوړ بلډینګ دی، دا راته دوباره ریپیر کړئ. د دې نه علاوه ماشومان چې څنګه راشي په دې سکول کې نو سهار اسمبلي وکړي، د اسمبلۍ نه پس هر یو ماشوم بیا خپل کلاس ته ځي او د هغې د کلاسونو د نرسري نه والې تر د میټرکه پورې دا سکول دی. 225 ماشومان دي ما سره. دې نه علاوه موږ ورته د کمپیوټر کلاس هم اخلو، کمپیوټر هم ورته ښوولي کېږي. دا به تاسو وګورئ جي. او دستکاري هم ورسره کېږي. زه دغه شانتې لنډ یو تعارف مې تاسو سره وکړو. او زه دا ماشومان دي داسې وقتاً فوقتاً دونه ټایم خو زیات وي نه، د کرکټ میچونه هم کوي، بار هم ځي. دلته په سکول کې هم د دې خپل دغه کوي. او زه ډایرکټر صاحب ته خالد اقبال صاحب ته هرکلی وایم، د مونږ مشر دی. او زه د یونس خان صاحب ډسټرکټ افسر یونس خان صاحب ډېر مشکور یم. زه ورغلی یم، مونږ ته پوره سپورټ راکړی دی، مونږ ته پوره ډاډ راکړی دی
چې بس خپل کار کوي د سټاف کمی او هغه راته پوره کړ او نور هم چې څه ورغلي یو نو موږ سره پوره د ډایرکټریټ نه او د ډسټرکټ لیول باندې پوره سپورټ موږ ته میلاویږي. دا زوړ بلډینګ دی بل دا ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې د دې راته پوره ریپیر وکړې. دا ماشومانو دپاره جولي دي صحیح دی. دا مې د نرسري او د پرپ دپاره بیلې لګولي دي. صحیح دی. دا موږ سره جولې پرتې وې زنګ شوې وې خرابې شوې وې هغه ما ریپیر کړې جی. نو د هغې نه مې دې نرسري او د پرپ ماشومانو له نورې وړې جوړې کړې. سر دا د غټو ماشومانو دپاره جولې دي ښه جي ښه. او دا د دې دپاره پلی ګراونډ دی. ښه جي. خو دلته کې باران شوی و په ګلبهار کې چې باران وشي نو سکول ته ټولې اوبه راشي. ښه جي. زموږ خو کوشش دا وي خو دا ډېر زیات باران شوی نو هغې سره دا ګراونډ او د دې دغه شکل لا بدل کړي که موږ پکې ډېر هم خواري وکړو. ښه جي. بل دا د سر یو عرض مې کولو جی جی. په دې های سکول کې ما سره په سینکشن پوسټونو کې یو سویپر دی او یو مالی دی. جی. نو مهرباني وکړئ تاسو ما سره چې لکه یو راله بل سویپر راکړئ. په کار خو دوه ده چې 2 سویپران راکړئ او 2 مالیان نور راکړئ خو که 2 نشي کېدی نو یو خو چې راته راکړئ ځکه چې ما سره په دې غټ سکول کې یو مالی دی او یو سویپر دی. ډایرکټر سوشل ویلفیر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن فرزند کرک خالد اقبال صاحب ڈی او ډسټرکټ افیسر یونس خان افریدي صاحب زه ستاسو ډېر مشکور یم او ډېر شکرګزار یم او تاسو نه تمه توقع لرم چې انشاءالله زموږ به پوره مرسته او پوره ملاتړ تاسو هم جوړوئ او موږ به ستاسو انشاءالله او چې ستاسو مشرانو غونته کې الله زموږ په سر باندې وي نو انشاءالله چې ناکامي به نه راځي.